د هلمند د سوداګرۍ خونې مسؤلین وایي ازبکستان ته د خپل سفر په مهال له دغه هیواد سره د شاوخوا 10,000 ټنه مالوچو د صادراتو تړون د څه باندې 10 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک کړی دی. دوی وایي د سوداګریزو لارو د موندلو لپاره خپلې هڅې دوامداره ساتلې تر څو د هیواد صادراتو او وارداتو ته بدیلې لارې ومومي. موږ په ازبکستان په هیواد کې د ډیرو تجارانو او د دولتي چارواکو سره مجلسونه وکړل. موږ د پنبو په برخه کې موږ تقریبا په الحاله 15,000 تر 10,000 ټنه قرارداد کړی دي او د هغه بعد څخه بیا زموږ نور روایتونه هم ډېر برابر شوي دي. دا اوس هم دا خوا موږ ته زنګونه را روان دي زموږ صنعتکارانو ته چې موږ ته پنبه راکړئ، موږ ته پنبه راکړئ، موږ ته پنبه راکړئ. نو زموږ ډېره پنبه چې دغه اوس ازبکستان ته روانه ده او موږ قرارداد په ازبکستان کې کړی دی انشاءالله ازبکستان وه. د هلمند ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې ریاست لومړی مرستیال زیاتوي چې هلمند ته د ایران د جنرال قونسل تر سفر وروسته دغه هیواد ته هم شاوخوا 40 موټره پنبه صادر شوي دي. تېره هفته کې چې دا کوم نوی قونسل و دا راغی، نو پر دې قونسل سره موږ په ډېرو برخو کې خبرې وکړې، په ډېرو برخو کې واده راسره وکړ. د مالوچو دپاره دوی موږ تجاران راغواړي، موږ به دا مالوچو تجارت چې دی د کوم کنټرکټ د قونسل په مخ کې ورسره کوو، زموږ د تجار روپۍ به نه بیا ځای کېږي. په دوم قدم کې موږ د میوې د انارو کنټرکټ باندې ورسره وکړو په شفاهي ډول انار 40 موټرو پورې به اوس فی الحال انتقال شوي. نو انشاءالله چې اوس فی الحال په دغه ورځ دوی کې د سفر د قونسل د سفر وروسته دومره کار وشو، نو خدای ته امید لرو چې بیا به ډېر په 100 موټران انتقال شي. بلخوا د هلمند یو شمېر سوداګر وایي له هیوادونو سره سوداګریز تړونونه د هیواد اقتصاد بالخصوص د بزګرو پر ژوند ژور مثبت اغیز کوي. دغه تړونونه انشاءالله دغه کولی شي چې دغه بزګران کم بزګران چې هغه ناهیلي وه یا هغه هیلې یې مړې وې او دوی دا ویلی چې زموږ پنبه نه خرڅېږي یا زموږ غنم نه خرڅېږي یا نور صادرات موږ نه لرو، نور مملکتو ته واردات نه لرو، نو انشاءالله دغه یو څه صادرات چې اوس د پنبې په برخه کې شوي دي و ایران مملکت ته د بزګرانو هیلې ډېر راژوندۍ شوي دي او دا به زموږ تاسې د بزګرانو نه بلکې د ټولو وطنوالو دپاره د خوشحالۍ خبره ده او دا به زموږ تاسې د ټولو وطنوالو لپاره ډېر مفید تمام شي او ډېر ګټمن به وي. ځینې همسایه هېوادونو لخوا د افغانستان سره د سوداګرۍ په اړه باندې تړونونه شوي دي او هغه هم هغه تړونونه چې زراعتي محصولات موږ په فروش باندې رسېږي او اقتصادي ګټه افغانستان او بالخصوص هلمند ولایت ته رسېږي. د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې د سفر پر مهال د پنبې د صادراتو د تړون ترڅنګ د انساني درملو، کرنیزو توکو او تخمونو او نورو برخو کې د همکارۍ پر پراختیا او هلمند ته د ازبکستان د سوداګرو پر سفر ټینګار شوی دی.